السلام علیکم مینوالو زه د یو نوې انټرویو سره تاسو سره بیا حاضر یم. زه اوس یو داسې ځای ته راغلی یم چې هغه کوم ځای دی نو هغه په حقیقت کې یو حقیقي دنیا ده او هر سړی به همدې ځای ته راځي. زه تاسو یو داسې هیروین انټروډکشن تاسو سره کوم چې هغه به تاسو خامخا پیژنئ، تاسو به کتلی وي، تاسو به لیدلی وي او تاسو به یې پیژنئ. هغه د بلیک اینډ وایټ دور نه واله د کلر پورې هغې فلمونو کې کار کړی دی. هغې چې د پښتو فلمونو کوم بنیاد ایښی دی نو هغه د یوسف خان شیربانو نه بنیاد ایښی و. نو ما سره پښتو کې خبرې کولې. ما لکه ما داسې کار وکړه، موږ یو نوی فلم جوړو د پښتو د ژبې اولنی فلم دی، ته هغې کې د شیربانو کرکټر وکړه. هغه د افغانستان نه راغلی وه او د هغې خپل نوم چې کوم و هغه شمشاد و او فلمي دنیا چې کوم نوم و د هغې دغه تاسو ته هم پته ده، ما ته هم پته ده چې د هغې فلمي نوم چې کوم و هغه یاسمین خان. کراچۍ ته لاړه سره دنیا او هلته نه د فلمي انډسټرۍ او هلته هغې پیله فلم و یوسف خان شیربانو چې هغه کم ډېر زیات سوپر دوپر هټ شو. دې ظالمې دنیا مدام د عاشقان په لار کې اصلي خواره کړي دي. خو د رښتونې مینې الله مددګار وي. اوس زه هغې له راغلی یم او هغه خپل اصلي کور کې دلته کې پرته ده. نو ما وې چې د هغې باره کې تاسو یو سره یو څو خبرې وکړم. یاسمین خان چې کومه ښځه وه هغه ډېره ښه آرټسټه وه، بې انتها ښه آرټسټه وه، ډېره ښه ډانسره وه. او نه رښتیا هغه چې کوم انسان وه، کومه پښتنه وه نو بې انتها وه. په هغې باندې حد تمام و د پښتو. ډېره مهمان نوازه وه، ډېره نره ښځه وه. هغه د سړو سره سړی او د ښځو سره ښځه وه. اوس په دې خوا د ټیکسي راسه ټیکسي ابا ته ودرېږي او ته پکې کښېنې، ته وایې چې ما فلانکي ځای ته ورسوه او اوس په دې داخل اصلا جیب ته کې او موږ ته به څو روپیه کې فلم کارم پوشي. او هغه زما باجي وه. کله چې زه انډسټرۍ ته راغلم د یاسمین خان ما ته وې چې شهناز شکر چې ته زما په ځای راغلی، ولې چې ته م یو پښتنه یې. نو ولې هغه په خپله پښتنه وه. زما خاوند زما مجازات نو هغې به د پښتنو ډېر قدر او ډېر عزت کولو. نو زه ډېره څو ځله راغلم خو نن مې بیا اړ وشو چې یاره یاسمین نه زه لاړه شم او هغې سره یو څو خبرې وکړم. خبرې داسې چې انسان مري نه، په دې دنیا ژوندی وي او هغه هم دلته ده، همدې کور کې ده. خو ما وې چې په دعاګانو کې څوک م یاد ساتي. نو هغه دعا چې کومه وي هغه انسان ته رسي. کوم چې زمونږ یاسمین خان ده نو هغې ته دا دعاګانې رسیږي. نو دا دعاګانې ورته تاسو هم کوئ، دا دعاګانې به ورته زه هم کوم. خو د دې باره کې ما سره هغه الفاظ نشته دی چې کوم زه ووایم. د دې باره کې زه هېڅ هم نشم ویلی. او تاسو ورته هم دعا وکئ چې الله تعالی دی ډېره جنت فردوس کې ځای ورکړي. او مینوالو ما د دې په باره کې د مختلف اکټرانو نه رای اخیستې ده چې هغې کې نعمت سرحدي صاحب دی. تاسو یاسمین خان څنګه کتلې ده که نه؟
څنګه لاړه څنګه ښځه وه هغه بې ګناه لاړه او شهیده لاړه څنګه ښځه وه تاسو په خپله ووایه هغه ته خدای خو خلک وایي چې انډسټرۍ والا داسې دي داسې دي داسې دي هغې سره مزل هغې مثال خلکو له ورکړو څلوېښت ورځې پسې روغ کلي وه تاسو ټوله په درې یاسمین څنګه ښځه وه تاسو سره ټول عمر کار کړی دی چا سره آخري بار ملاو شوم که نه ما ته فتح خاطب زه سوات نه را روان هلته پټرول پمپ ما تو یاسمین دې پمپ کې اوسېږم نه یې راغلم ما ګاډۍ راته لاړم پمپ ته ما ګاډۍ السلام علیکم ارے عارف چرته تو یہاں پولیس امروز یادا آپ نے سوال کیا ہے کہ یاسمین بیگم جو پشتو فلموں کی ہیروئن تھی آرٹسٹ تھی اس کے بارے میں بتاؤں کچھ تو میں اس کے بارے میں کیا بتاؤں وہ تو خود ہی بہت اچھی آرٹسٹ تھی بہت بڑھیا خود فین تھے میں اس کی بہت بڑی فین تھی تو آج وہ ہمارے میں نہیں ہیں لیکن اس کی یادیں اس کی باتیں اس کی محبت اس کا پیار ہم سب کے ساتھ ہے آپ کے ساتھ بھی ہے میرے ساتھ بھی ہے میری بہت اچھی دوست تھی ہم نے کام تو بہت کیا اکٹھا کام کیا بہت ان کے اپنی ذاتی فلموں میں بھی میں نے کام کیا ہے تو فلموں سے ہٹ کے بھی ہم بہت گپ شپ لگاتے تھے تو میرے لیے تو بس آج میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ اس کے لیے میں کچھ کہوں تو میرے پاس صرف ایک ہی الفاظ ہے وہ ہے دعا جو میں اللہ تعالیٰ سے کروں گی کہ اللہ پاک اس کو جنت فردوس میں جگہ دے اس کو اپنے نیک بندوں میں شامل کرے اس کو بس معافیاں دے دے جتنا بھی اس نے کام کیا ہے وہ تو اللہ کے پاس چلی گئی ہیں ہم نے بھی چلے جانا ہے لیکن ہے بہت اچھی آرٹسٹ تھی ملنسار تھی بس یہ کیا کہوں میں اتنا ہی ہے کہ بس ہمارے اچھے دوستوں میں تھی جتنا بھی کام کیا اس نے بہت نام کمایا پشتو میں بہت بلکہ میں کہہ رہی ہوں کہ پشتو فلموں کو سپورٹ ہی اس نے کیا ہے میرے خیال میرے ذہن میں میں نے یہی سنا ہے کہ جو پہلی پشتو فلم بنی تھی مجھے اس کا نام نہیں آ رہا ابھی ذہن میں تو اس میں بدر منیر صاحب تھے اور یاسمین بیگم تھی تو کہہ لے کہ پشتو کی انڈسٹری کو جو جتنا سپورٹ کیا جتنا وہ پشتو انڈسٹری آگے گئی ہے جتنا پشتو فلمیں بنی ہیں جتنی پشتو فلمیں یاسمین نے سپورٹ کیا کسی نے نہیں کیا تو وہ بہت اچھی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک بندوں میں شامل کرے میری یہی دل سے دعا ہے اور اس کے بچوں کو بھی اللہ پاک صحت تندرستی دے اور کیونکہ ان کی ماں جو تھی نا یاسمین بیگم جس کو کہتے ہیں میڈم یاسمین بہت اچھی تھی تو اللہ تعالیٰ بس میری یہی دعا ہے میں بار بار یہی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نیک بندوں میں شامل کرے مختلف ایکٹران دی ارباز خان دے السلام علیکم مینا والو میڈم یاسمین خان الله دې وبخي د هغوی په باره کې به زه څه ووایم دا خو داسې دی چې لکه تاسو هغه وایي که نه سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف نو اصل کې بس زما خوش قسمتۍ وګڼئ یا بد قسمتۍ وګڼئ چې هغوی سره ما لکه ملاقات داسې نه و یا چې زه هغه وخت فیلډ کې نه وم دا خبره ده تقریبا د سن خو ما ته یاد نه دی خو یو فلم جوړېدو کرای کې ګوریلې په بحرین کې په مدین کې دا وحیده خان جی د هغوی ډایرکټره وه او کرای کې ګوریلې ټایټل چې کوم دی هغه د حاجي صاحب والد صاحب آصف خان صاحب بدر صاحب عابد علي صاحب او غلام الدین صاحب نو په هغې آوټ ډور شوټینګ چې کوم و نو هغې کې زم تللی وم نو یاسمین خان میډم د خدای بخوي هغوی هم په هغه فلم کې و چې کوم پښتو ورژن نو هغوی کمره زمونږ کمرې سره خوا کې وه نو اکثر به بس هغوی چې کله بس زه وړوکی وم زما دومره نشي یاد خو ما به ولیدل چې هغوی به اکثر د سړو په شان کمیز پرتوګ اچولي او ډېر زبردسته پرسنالټي وه او ډېرې ښکلې ښکلې خبرې به یې کولې زه به ځان ته داسې راوغوښتم او ها تپوس به یې رانه وکړو ښه ته د اصف خان زوی بچې دا او دا او دا نو زما بس هغوی سره همدغه یو میمریز دي همدغه لږ هغوی سره زما چې کوم دی نو اسوسییشن و او بیا د هغې نه علاوه چې هغوی په باره کې چې کله مونږ اورو یا مونږ چې کوم اورېدلي دي
چې په سکرین باندې د هغوی په شان چې څومره ښایسته او ښایست هغوی لرلو د بل چا نه او ډېره پښتنه ښځه وه او آن سکرین اینډ آف سکرین هم ډېره باروبه او ډېره درنه په خوی هم ډېره درنه او ایز ا ډایرکټر هم هغوی چې کوم دی ډېر کار کړی نو بهرحال د هغوی چې څومره هم خدمات دي پښتو فلم انډسټرۍ دپاره هغه به کله هم فراموش نه کېږي نه کړی شي او د هغوی چې کوم کار دی هغه به همیشه مینوال خپل زړونو کې یاد ساتي او بس الله دې هغوی ته هغه جهان هم ښه کړي الله ورله درجات نور هم بلند کړي کوم مقام چې هغوی ته الله تعالی په دنیا کې ورکړو هماغه شان مقام الله تعالی هغوی ته په هغه دنیا کې هم ورکړی دی انشاءالله دا زما ایمان دی او وي به او بس الله دې وبخي او مونږ ایله لرو چې د هغوی چې کوم خدمات دي او د هغوی چې کوم یو ګولډن پیریډ دی د پښتو سینما دپاره هغه د همیشه په ګولډن الفاظ کې ولیکلی شي چې ارباز خان هغه ټایم کې نو خو هغه ته خپل پلار ویلو آصف خان او د دې باره کې هغه ته ډېرې خبرې کړې وې ارباز خان دی داسې مختلف اکټران دي او چې د چا هم نه دي تپوس ما کړی دی بس جی د هغې په فن باندې خو خبرې کول داسې دي چې لکه رڼا انور ته ښکاره کول دي خو ټولې دنیا ته معلومه وه چې ډېرې وظیمه فنکاره وه ډېر ښایسته فلمونو کې کارونه کړي او یوسف خان شیربانو نه والې تر اخري فلم دلربا ډاکو پورې څومره فلمونه چې دي جوړ کړي نو ښه په ذوق شوق سره مونږ کتلي وو او ډېر مزدار فلمونه او د مونږ ډېره د خوښې فنکاره وه جي دا یاسمین خان خو داسې اداکاره وه چې هغه د ټولو پښتنو یو خوځه وه او مونږ پښتانه فخر کوو نه به د یاسمین خان غوندې اداکاره راشي او نه راغلې ده اوس هم چې مونږ هغه را یادو نو زموږ په زړونو کې زموږ دننه زړونه جاړي او هغه یو خدای بخښلې ښځه وه او خدای پاک دې دنیا نه هغه زر بوت ده چې د هغې بس یو پښتنه یو ښه ښځه په فلمونو کې داسې ښځه به بله پیدا نه شي نو هغوی د دې باره کې ډېرې ښکلې خبرې کړې دي او ما ته په خپله هم پته ده ولې چې دې سره زما پیله فلم دا ګز دا میدان دې سره چا فلم ما کولو نو دې ما سره ډېر زیات هیلپ کړو ما له به ډېرې ښې ښې مشورې راکولې ما ته به ډېره پویه خوله چې شینا داسې نه داسې کوه داسې نه داسې کوه نو د دې انسان خو خیر زه نه شم هېرولی او انسان مره دې زه څه هېر کړم ولې چې دا په خپل انسان په خپله ښه که نه نو پوه شه چې دنیا ښه ده چې انسان په خپله ښه نه وي نو پوه شه چې هېڅوک هم ښه نه دی خو د یاسمین خان باره کې زه تاسو ته هېڅ هم نشم ویلی خو تاسو هم دعا کوئ زه به ورته دعا کوم یاسمین خو یو داسې کرکټر و که رښتیا رانه تپوس کوې نو زما خپله هم ډېره خوښه وه خو بس د زمانې حالات او د قسمت خبرې بس هغه لکه کامیاب نه شو خو ما چې تر کومې د هغې سټډي کړې وه که نه نو هغه یو داسې حالانکې فلمی کسانو کې دومره غیرت او پښتو ما والله که کتلي داسې غیرتي ښځه داسې پښتانه ښځه یاره کومه خوبي هغې کې نه وه د هغې داسې تعلق به ساتلو لکه څنګه چې یو مرد سره ساتي میلمستیا کې بده وه اخلاص کې دومره اخلاصي ښځه وه په ایمان چې یاره خو بس لیونۍ غوندې وه چې په زړه به یې راغی نو بس کله به یې د هلکانو جامې واچولې او کله به یې د پنجهداره سپلۍ به یې واچي او ما بیدار ته به آواز کو جمیلو جی چلو خانه په گاډي کې به سواره کو ډرایوینګ به خپله کولو داسې په شوټ په روانه ګانې به یې لګولې زه چې لیبورټي ته ځم زه چې ځم غره پر ډره پر او لاړو جوس مو زه خوا دی خوا چیري پیري مموک بیا به راغو لکه دومره زنده دل هم و که نه دا د نورو غوندې نه وه د دې یو ځان له سټایل و یو ځان له اخلاق و داسې ډېر مطلب دا دی چې زه نه شم ویلی چې داسې ښځې بیا پیدا شي د هغې څومره ښایسته خبرې داسې پسته ژبه داسې صفا پښتو
دا غټې غټې سترګې په ایمان چې وبېږه ته والله چې داسې بنده به یې لکه جادوګرې سترګې دي بنده به یې داسې نیم بېهوشه کړو بالکل که یو 2 سکنډ نه چې یو منټ یې دله داسې نیغ په نیغه کتلی وی که په ایمان که څوک ذهن هم خوځېدلی وي داسې خدای هغې ته یو کشش ورکړی و داسې روب هغې له داسې حسن خدای ورکړی په فن د هغې عبور څومره و داسې ښایسته ډانس داسې ریدم کې ډانس په ایمان چې مزې به خلکو ته ورکولې الله دې وبخي چې بس لاړه نو کله کله را په یاد یم شي چې یاره د مرګ نه وه چې ژوندی وه نو زه کله کله خو به ملاقات ته ورتلو زړې خبرې خو به م کولې خو چې بیا سوچ کوم چې خو دا خو نشته نو ډېر خفه شم بیا چې یاره د مرګ نه وه په رښتیا خبره نو الله دې وبخي مړي بیا نه دي راغلي څه ویلی شو موږ به هم ځو الله دې هغه جان خشته کړي خو خشته به په دې انشاءالله چې هغه قبرکشایي شي اوس روډ موډ څه چکر و نو چې خلک ولیده نو داسې سالمه داسې خوشبو د قبر نه نو دا خو د بختور انساني د خلکو لیدلو دا نه چې ګنې هسې افوا یا دغه نه سالمه پرته وه او مخکې دا د بختور او جنتي انسان نشاني نو په دې هم خوشحاله زه شکر ده چېرې خدای بخلو کې انشاءالله راځي الله دې هغه جان خشته کړي الله دې ښه مقام ورکړي آمین چې د دې غیرت سړو نه غیرتمند خلک څومره ښه وي چې یاسمین خان چې کومه وه د نرانو سره نرو د ښځو سره ښځه وه د بدماشانو سره بدماشه وه اکثر به هغې د سړو جامې واچولې او تمانچه به یې غاړې ته واچولو تلې سپلی به یې خپو کړې او د سړو څادر به یې په سر کو نو دا به ګرځېده نو ما ترې تپوس وکړو مې باجي تاسو دا سړو دا کپړې ولې اچوئ او بیا دا تمانچه ما ته ای شهناز وایي د سړو کپړو سره چې تمانچه نه وي او د سړو جامو سره چې د تلې سپلی نه وي نو هغه نیمګړی وي مثال دا دی چې دا تمانچه چې کومه ده نو دا د سړو زیور دی نو ما ورته مې اوهو نو بیا به اکثر ما هم د دې پېښې کولې که نه ما به هم داسې مردانه سوټ جوړ کړو تلې سپلی مې واچولې مې راشه مې زه خو د باجي نه کلو کم که نه نو دی به ما پورې ډېر خاندل او تمانچه به اکثر سوچ بورډ کې پرته وه چې چېرته به ډور ته تې سر به خوا کې په سوټ بورډ کې ګاډۍ کې تمانچه پرته وه ولې چې هغې وې چې انسان دی ښه شي بد شي نو دا به په کار راځي نو تمانچه یو په ځای به 2 ورسرې وې یو به په پرس کې وه یو به په ګاډۍ سوچ بورډ کې پرته وه ما وی کیا بات دی نو زه ما خیال دی د دې په نقش و قدم روان یم او خیال مې نه دی حقیقت دی د دې په نقش و قدم باندې اوس هم ځم زما کنا یم سرګردانه زما کنا یم سرګردانه بس تیرا مانا شما خوږه جانان نارې مې ولې اورې یو څو ورځې ژوندون دی هغه د یوسف خان شیربانو نه او آخري فلم چې د هغې و نو دلربا ډاکو د هغې چې کوم ډایرکټر و هغه سید اسک سیدي و او د یوسف خان شیربانو ډایرکټر چې کوم و هغه زما استاد جي عزیز تبسم صاحب و نو د دې پهله یوسف خان شیربانو و او آخري فلم چې کوم و هغه دلربا ډاکو و د هغې نه پس دی بیا انډسټري پرېښوده دی واده وکړو او دا د خپل خاوند سره پېښور ته راغله دی یو خپل ژوند تېرولو داسې حادثه راغله چې دا قتل شوه نو خبره دا ده چې انسان چې هر رنګه وي چا په نظر کې دا یاسمین خان به ښه ښکارېده چا په نظر کې به ښه ښکارېده خو دا هغه یاسمین خان وه چې دی 40 ورځې پس راوښکله نو دا مکه وه نو ګوره انسان چې هر رنګه معاف کولو د الله ذات دی یاسمین خان ځمکې هم نه وه خاورې کړې او دا خبره چا کړې وه دا خبره چې کومه کړې وه حکیم الله صاحب کوم چې زما اوس دې ټایم کې ډایرکټر دی او کیمرامین دی د هغه دوست
حکیم الله صاحب ته ویلو وه چې یاسمین خان چې کله راوښکله نو ډېرو خلکو مخونه پټ کړو پوزې بندې کړې وې چې پته نشته څه حساب به یې ولې چې فلمي انډسټرۍ ښځه ده او چې کله د دې خبرې کوله وکړو نو د دې نه خوشبویانې تلې دا هغه یاسمین خان وه کومه چې هغه فلمي انډسټرۍ کې ټول عمر یې تېر کړو خو چې هغه کله ښځه شوه او د خاوند سره یې ژوند تېرولو نو د هغې غوندې ښځه هم بیا نه وه نو په ایکټینګ کې هم نمبر 1 وه او په ښځه کې د کور په زنانو کې هم نمبر 1 وه دا به چې کله لاهور ته راغله نو دی به ما ته ټلیفون وکړو شهناز چېرته زه به له فوراً راغلم کله به چې زه پېښور ته راغلم ما به دې ته ټلیفون وکړو باجي چېرته السلام علیکم دی به وی زه وی جي پېښور کې م راشه نو دی له به زه راغلم وسله وغورځوئ کني نو ستاسو د خان په باره به ډېرې وړې کړم مینوالو دا بابا دی دا نه پیژنو نه ایژنو نه دی دا پیژني چې دا فلمي دنیا ښځه وه که څوک وه خو دې روزانه راځي او دې قبر ته اوبه ورکوي نو تاسو وایئ مینوالو چې په عام کورنۍ په ښځه کې او د انډسټرۍ په ښځه کې څه فرق دی ولې چې دا الله ذات ته پته ده چې الله ذات چې کوم دی هغه څوک معاف کوي او څوک نه معاف کوي نو تاسو ته مینوالو زه وایم چې چا پسې خبرې مه کوئ هر سړی مجبورۍ نه ملېږئ چا به څه مجبوري چا به څه مجبوري وي خو معاف کولو والا د الله ذات دی چې الله دې معاف کړي نو هېڅ هم نشته په وړوکوالي کې د مور او پلار نه راجدا شوې یم ژوند کې مې عجیبه عجیبه حالات ولیدله او خوشحالي مې ولیدله ماښام د لږ ساعت دپاره هغه زموږ داسې ښځه وه دا خور په روح کې هم کتلی شو د مور په روح کې هم کتلی شو یو عظیمه ښځه بهترینه ښځه پښتنه د پښتو نه ډکه ښځه موږ یو فلم کړی و د یاسمین خان فلم محبوبه ډاکو دا فلم چې موږ کله ختم کړو بیا موږ مري ته لاړو زه هم سید انسکسیدي صاحب و عارف د خاوند او دا و او نور یو موږ ورته شپې وکړې هلته بیا شاپینګ ته لاړو شاپینګ ټولې کپړې مپړې اخېستې نو چې دوی راوتو د خاوند ته یې وویل عارف ته عارف هغه ولاړ وایي دور شانم زموږ هیرو دی دته هم کپړې واخلو بیا ما ته هغې کپړې هم واخېستې داسې ښځه د چا یې دي زموږ خور هم وه زموږ مور هم وه یو عظیمه پښتنه ښځه داسې ښځه پښتو فلمونو کې ډېرې کمې راځي راځئ مینوالو چې یو داسې انسان سره ملو کړم چې هغه تاسو ته په خپله خوله باندې د دې باره کې یاسمین خان باره کې خبرې وکړي بابا تاسو چې دا یاسمین خان کله خخوله نو تاسو دلته کې وئ او جی مونږ نو تاسو ته څه محسوس شوي دي د دې باره کې مونږ ته دا دغه وشو چې دا کله مونږ ښه کړه مونږ ته اډر وشو دا یاسمین خان قبر هغې ته وباسو چې قبر هم کده ورته وښکو نو اډر راغی چې دا هغه پوسټ مارټم ته راوړه پوسټ مارټم ته بیا سبا 10 بجې دا مونږ ته راوړه بیا د هغې نه پس بیا دا څلوېښت ورځې پس دا مونږ بیا روغ کړه پوسټ مارټم یې کولو روغ کړه نو د خاورو نه خوشبین خطه چې د خاورو نه خوشبین خطه دا تابوت هم دلته پاس کېښو او بیا دې پوسټ مارټم چې کولو نو کم کس به چې هلته کاږه به شو چې د دې پوسټ مارټم نه وي شوي الله تعالی د خپل بنده نیک بنده بېدبي نه دي نه دي پوسټ مارټم د مړي لپاره ډېر بېدبي ده 8 پلکې بدلې شوي دي خو دې تابوت چا داسې نه کړي داسې چا نه کړي داسې چا نه کړي چې زما د بنده پرده ځای کړي او بیا چې کله ما اډر راغی کوزه کړه چې کله ما دا کوزه کړه د مړي مخ پټي دا ښکاره و نو هغه دروازه زما د لاسونو سوده کېده تا بیا د ګلاب ګل پروت دی د ګلاب ګل پروت دی به بیا هم پېښورې واړو دي او پرېښوده بیا وقاف چې کوم دي هغې ما بیا تپوس وکړو بیا دا قبر بیا هغوی خلاص کړو ما دا کتلي دي بس الله ما سره په خوب کې ما خوشحاله کړه چې څه ما کتلي دي زه به په دې کې خپله غاړه نه نیسم پوه شو که نه
او چې وګرځې که ما په زرګا مړي راوکړل دا پوسټ ماډرن د موږ د مسافر خوښوو خو ما داسې واقعیا نه ده کتلې د مړي خامخا پوسټ ماډرن کېږي د دې نه یې شوي نو بابا دا تاسو مخکې پیژنده چې دا یاسمین خان ده که نه عام پیژه چې دا عام ښځه ده بچه دا ما پیژنده که نه دلته موږ سره کور وو دلته ادوبي ته بوتلم وایي مدنګه راځه تا نن دلته بوتلم نو ما دا کپړې راکړې چې کنجي وویل د یاسمین خان مخ راښکاره کړو دا څوک دی وایي دا زموږ د قبرستان خادم دی نو دې ما د 2000 روپۍ ما دا راکړې او بیا د چیني وړه دې ما او دې به هر زیارت داسې غټه پټله پخوله د وریجو او دلته به یې راوښکله دې غریبانو ته به یې ورکوله نو اوس خدای دې چې دا الله په څه باندې توبه قبوله کړه توبې دروازه کولاو ده او دا پاکه بیبي وه ما ډېر مړي ښخ کړه په عربا مړي مې ښخ کړه په عربا او په عربا مې راوښکل ځکه پوسټ ماډرن یې کوي که خو د دې غوندې واقع ما نه ده کتلې په زندګۍ کې ما داسې واقع نه ده کتلې په دې چې اوس یو مړي موږ کله مسافر راولي د هغې غسل جنازه زه وکړم بیا د هغې پټوان وباسم بیا هغه په اخبار کې ورکړم بیا د هغې خپل پیدا شي بیا هغه زه وباسم وده نو داسې پکې وي که چې د انسان د بین د بیا د سپي بین بهتره دی خو د دې غوندې واقع ما نه ده کتلې دا ګل باندې جی مینوالو تاسو واورېدله دا بالکل حقیقت بابا وویلې او بابا ورسره دا د جړله نو وایي چې داسې ښځه بالکل نشته کومه چې یاسمین خان وه نو تاسو ته مینهوالې زه وایم چې هېچا پورې خبرې مه کوئ چا پسې خبرې مه کوئ چا ته خبرې مه کوئ څوک داسې ښه غلط کیدی شي نه هېڅوک هم غلط نه دی د غلط د ښه او د بد یو الله ذات ته پته ده باقي چا ته پته نشته دا د بابا دی د دومره عمر دی او هغه وایي چې داسې واقعه ما نه دی لیدلی کومه چې د یاسمین خان واقعه ده په عربونو مې ښخ کړه خو داسې واقع ما نه ده کتلې تاسو وکړئ نو جی زه تاسو نه اجازت اوس غواړم ستاسو ډېره مننه ډېره شکریه اوس ماله او زما ډایرکټر او کیمرمین صاحب حکیم الله صاحب له اجازت راکوئ د الله په امان او دې ته خامخا تاسو هم دوا کوئ زه به هم ورته دوا کوم ټول به ته دوا کوي او دا چې ښکلا دی دا خامخا تاسو سبسکرایب کوئ لایک یې کوئ او شیر یې کوئ او په ګنټۍ باندې ګوته کېدئ ستاسو ډېره مننه